بسم الله الرحمن الرحیم. نو دا ایوپاک سیستم من ټرمینالوجي شروع کړې وي. هغه کې موږ ورډ روټي او چې موږ ته په اصلي زنځیر کې د کاربنونو شمیر ښیي او بیا هم پسې لومړنی روستاړي یو چې هغه ماته د مرکب مشبوعوالی یا د کاربن زنځیر مشبوعیت غیر مشبوعیت ماته ښیي چې سوچریټډ دی که انسوچریټډ دی، مشبوع دی که غیر مشبوع دی. صحیح ده؟ نو هغې کې مونږ ویل چې الکان که سلسله یي نو مونږ این ای لیکو او کالکین سلسله یي نو که یو ډبل بانډ وي نو این ای لیکو او که دوه ډبل بانډ وي نو ای ډاین لیکو او که درې ډبل بانډ وي نو ای ټراین لیکو او که درې ګونې اړیکه ما سره غیر مشبوعوالی زنځیر کې ما سره غیر مشبوعوالی درې ګونې اړیکې له وجې نه نو وای این ای لیکو او که درې ګونې اړیکې نو ای ډاین لیکو او که درې ګونې اړیکې نو ای ټراین لیکو. اوس راځو دویمي روستاړي ته. نو دویمي روستاړي موږ د په عضوي مرکب کې وظیفوي ګروپ د ښودلو لپاره استعمالیږي. یعنې دویمي روستاړي ما ته وظیفوي ګروپ ښیي، د عضوي مرکب وظیفوي ګروپ ما ته ښیي. مثلا الکان الکین الکاین نه بغیر. صحیح ده چې مثلا په دې ما سره عضوي مرکب کې فنکشنل ګروپ څه شی دی او د مثلا نایترو، نایتروسو او هیلوجنز نه بغیر او د ایترون نه بغیر نور کم ډول وظیفوي ګروپونه دي نو دا ما ته فنکشنل ګروپ ښیي. چې ښیي فنکشنل ګروپ مونږ ته ښیي. وظیفوي ګروپونه ما ته څه ښیي؟ فنکشنل ګروپ ښیي. نو وظیفوي د دویمي روستاړي د ښودلو لپاره دویمي روستاړي موږ ته وظیفوي ګروپونه ښیي په یو عضوي مرکب کې. دویمي روستاړي ما ته څه ښیي؟ په عضوي مرکباتو کې ما ته وظیفوي ګروپ د ښودلو لپاره موږ د استعمالو. او یوه خبره او دویمه خبره پکې دویمي روستاړي کې دا ده چې دا به د لومړي روستاړي څخه یو ځای لیکل کیږي. دا د لومړني روستاړي څخه لومړني روستاړي سره یو ځای لیکل کیږي، سپیس په پکې نه ښه، یو ځای لیکل کیږي او د لومړني روستاړي ځینې وختونو کې غورځول کیږي او د لومړني روستاړي هغې دپاره به رولز موږ یو چې کوم وخت کې به غورځوي او د لومړني روستاړي ای توری چې کوم دی، صحیح ده، هغه ای چې دی هغه ای توری چې دی دا غورځول کیږي. ته فکر وکړئ لکانو ښه دې نه ټوله مسله حلیږي. یعنې دویمي روستاړي سیکنډري سفکس ما ته څه شی ښیي؟ یو ما ته اف جي ښیي. دویم مونږ ویل چې دا به د پرایمري سفکس څخه وروسته دا راځي، پرایمري سفکس څخه دا به وروسته راځي. صحیح ده، پرایمري سفکس څخه به وروسته سیکنډري سفکس راځي او د پرایمري سفکس څخه په اکثرو صورتونو کې ای توری چې دی دا ډراپ کیږي، دا غورځول کیږي. دې باندې بېر څو مثالونو سره کار وکړو. خو راځو اوس مثلا دویمي روستاړي دپاره مثلا موږ الکولو دپاره که موږ الکول واخلو، الکول دا موږ سره د عضوي مرکباتو فیملي شوه، عضوي مرکباتو فیملي شوه. صحیح ده. د دې عمومي فارمول څنګه موږ لیکلی شو؟ مثال په توګه عمومي فارمول به دې شي دا جدول چې انشاءالله تاسو زده کړو تقریبا تاسو ویلی شئ 50% ستاسو نوم ایښودنه زده شوه. او بیا وظیفوي ګروپ یې څه شی دی؟ وظیفوي ګروپونه هم صحیح زده کوئ لکانو ښه. مخکې موږ دې کې لیکچر ورکړي دي او دویمي روستاړي هغه دپاره څه شی استعمالیږي.
او به ویلی شو چې مثلا ایوپاک نوم به د څنګه مثلا زه لومړی نیسم مثلا الکول الکول جنرال عمومي فارمول چې دی ROH دی الکول او الکول کې وظیفوي ګروپ زما سره OH دی او د الکول لپاره یعنې OL به استعمالیږي مثال به زه ورکړم مثلا زه لیکم مثلا ما سره CH3OH دی نو CH3 کې څو کاربن دی CH3OH کې ټول مرکب کې یو کاربن دی نو د هغې لپاره به زه ولیکم مت ورډ روټ او بیا چونکې میتان چې دی یو ګونې اړیکه ده پکې نو هغې دپاره به زه ANE ولیکم او بیا به OH دپاره الکول دی چونکې نو هغې دپاره به زه OL ولیکم نو دلته به دا ای زه وغورځوم ځکه دوه واویل په یو ځای نشي راتلی نو زه به ولیکم د ده نوم به شي ما سره څه شي میتانول نو مت دی ورډ روټ شو او AN دی لومړنی روستاړی شو او OH دی چې دی دا دویمې روستاړی شو سیکنډري سفکس شو داسې مثال دپاره ده ما سره دا کار وکړو صحیح ده نو الکولو دپاره دویمي روستاړی OL دی او دا به د الکان سره لیکل کېږي نو ایوپاک نوم به د دې الکانول به شي ANOL الکانول شو صحیح ده دویم موږ سره تایول دی تایول نو تایول دپاره موږ دویمي روستاړی استعمالو RSH دویمي روستاړی د تایول دپاره عمومي فارمول RSH دی او وظیفوي ګروپ د دې SH دی تایول صحیح ده او دویمي روستاړی دپاره استعمالیږي THIOL او دلته به ای نه غورځي نو الکان ای به مغه شاني الکانو صحیح ده او تایول ځکه ولې نه غورځو چې دا ای او ټي چې دی مخکې ټي موږ سره واویل نه دی کانسننټ دی نو کله چې موږ دویمي روستاړی کانسننټ نه شروع کېږي کانسننټ ده نو بیا به د لومړني روستاړي ای نه غورځو نو الکان تایول شو د دې به م یو مثال د سره کار وکړم مثلا ما سره CH2SH دی او د ده نوم لیکم نو څو کاربن دي ما سره په اوږد ځنځیر کې دوه دپاره خو موږ لیکو ات صحیح ده او الکان سلسلې دپاره موږ لیکو څه ANE او تایول دپاره SH دپاره زه لیکم تایول نو د دا نوم شو صحیح ده ایتان تایول د ده نوم شو انشاءالله پوه شوي به یې صحیح بیا امین دی امین دپاره عمومي فارمول RNH2 دی او وظیفوي ګروپونه د ده یعنې RNH2 دی خو وظیفوي ګروپونه ما سره RNH4 هم کېدی شي او R3N هم کېدی شي دا ټول فارموله دی کېدی شي خو ما سره وظیفوي ګروپونه ما سره راتلی شي چې NH2 شي NH4 هم کېدی شي او NR2 هم کېدی شي R مختلف هم کېدی شي او شان هم کېدی شي او دې دپاره موږ استعمالو امین یعنې دویمي روستاړی د دپاره به امین لیکل کېږي
مثال به زه ولیکم ALKNE خو ګوره دلته د واول دوه راغلله لکانو ایم واول دی ایم واول دی ایم واول دی نو زه به د الکان کې چې کومه ای ده هغه به زه وغورځوم نو الکان امین به شي د دې مثال به مونږ واخلو مثال ساده مثال به واخلو CH3 CH2 او NH2 نو د دې نوم به ما سره شي دوه کاربن دي نو هغې دپاره زه ایت ټکې استعمالوم او الکان سلسله د ANE به شي او امین کې ا واول دی کانسوننټ نه دی بلکې واول دی نو د لومړي روستاړ نه به زه ای وغورځوم صحیح ده او زه به ولیکم امین نو ایتان امین د ایوپاک نوم شو بیا الډیهایډ دی الډیهایډ عمومي فارمول RCHO دی فنکشنل ګروپ د CHO دی یا موږ داسې هم لیکو چې C ډبل بانډ OH صحیح ده او د الډیهایډ دپاره دویمي روستاړی AL دی او د دو نوم به ما سره شي الکان دلته به هم ای وغورځېږي او ما سره به راشي AL الکانال به د ایوپاک نوم شي صحیح ده بیا موږ سره کیتون دی او کیتون دپاره عمومي فارمول R C دوګونې اړیکه R دی یا داسې هم لیکلی شو چې RCOR دا R یو شان هم کیدی شي R مختلف هم کیدی شي او موږ سره فنکشنل ګروپ چې C دوګونې اړیکه یا CO دا د کیټون وظیفوي ګروپ شو او کیټون دپاره دویمي روستاړی هغه ONE دی او ایوپاک نوم به د راشي الکانون الډیهایډ کې موږ مثال ونه لیکو دلته به زه مثال ولیکم مثلا CH3 CH2 CH2 CHO نو د ده څلور کاربنز دي څلور دپاره موږ څه لیکو بیوټ او الکان سلسله دپاره موږ لیکو ANE چونکې الډیهایډ کې دویمي روستاړي کې ا د دوه واویل نشي راتلی نو AL به زه ولیکم نو بیوټانال او که ما سره کیټون وی نو CH3 C ډبل بانډ O CH مثلا 3 نو د دې دپاره به د دو نوم به څه شي درې کاربن دي نو پروپ او الکان سلسله ده نو ANE کاربن کاربن ترمنځ او بله خبره دا چې د دویمي روستاړی د کیتون دپاره موږ لیکو ONE نو نوم یې څه شو پروپانون انشاءالله بیا په دې کې کار کوو څنګه نوم ایښودنه وکړو او تاسو عضوي کیمیا دویمې برخې لیکچرینګ کتلی شئ هغې کې موږ د الډیهایډ کیټونز نوم ایښودنه کړې ده په ډېر وضاحت سره اوکې کیټون هم شو اوس کاربوکسیلیک اسیدونه کاربوکسیلیک اسیدونه عمومي فارمول چې دی RCOOH دی او وظیفوي ګروپ د کاربوکسیل ګروپ دی چې داسې هم لیکلی شو او داسې هم هلکانو لیکلی شو او د ده دپاره دویمي روستاړی اویک اسید دی هلکانو اویک اسید اسید به لږ جدا لیکئ د اویک نه او نوم به د الکانویک اسید دی
مثلا بیوټانویک اسید، پینټانویک اسید، هکزانویک اسید، اکټانویک اسید. دا د مثلا یو کاربن چې که نه یا مثلا 2 کاربني، نو دې له به زه لیکمه ایت 2 کاربن دی، کاربن کاربن تر منځ اړیکه یو ګونې ده، نو ای این ای به وغورځي او هغې به ځای به واچي اویک اسید. اوکې بیا اماید دی. اماید نو اماید چې دی موږ سره د عمومي فارمول آر سی 2 ګونې اړیکه د نایټروجن، دا اماید دی. نو ان ایچ 2 همدارنګې آر موږ سره آر سی ډبل بانډ ان ایچ 2 کېدی شي، سی 2 ګونې اړیکه ان ایچ آر هم کېدی شي، او سی 2 ګونې اړیکه ان آر 2 هم کېدی شي. الکایل ګروپونه یو شان هم کېدی شي، مختلف هم کېدی شي. نو دا د وظیفوي ګروپونه دي د امایدونو. او د ده دپاره چې موږ دویمي روستاړی استعمالو هغه ای ام آی ډي ای دی، او ایوپاک نوم د الکاناماید دی. الکان ای بدل ته موږ ورځو موږ الکاناماید. صحیح ده لکانو؟ نو اماید هم وشو لکانو. بیا اسید هلاید دی. اسید هلاید دپاره عمومي فارمول آر سی او ایکس دی، او ایکس موږ سره فلورین کېدی شي، کلورین کېدی شي، برومین کېدی شي، ایوډین کېدی شي. او عمومي فارمول د دې سی 2 ګونې اړیکه ایکس ده، اسید هلاید. او د دې دپاره چې روستاړی راځي اووایل هلاید راځي. اووایل هلاید مثلا که کلورین نو اووایل کلوراید بی، که برومین اووایل بروماید بی، که ایوډین نو اووایل ایوډاید بی. او د ده نوم چې دی موږ سره ټول په یو ځای راځي، نو الکان ای بدل ته م غورځي، الکانوایل هلاید دا د نوم دی. صحیح ده؟ الکان پکې الک پکې وډ روټ دی، این پکې لومړنی روستاړی دی، او وایل هلاید پکې دویمي روستاړی دی. دا د ایوپاک نوم نه جوړیږي، اسید هلاید. بل موږ سره چې کوم راځي بلې وظیفوي ګروپ، بل موږ سره ایسټر دی. استرونه چې کوم دی، استرونه لپاره جنرال فارمول آر سی 2 ګونې اړیکه او آر دی. آر الکایل ګروپ یو شان هم کېدی شي، مختلف هم کېدی شي، او فنکشنل ګروپ سی 2 ګونې اړیکه او آر دی. او دې دپاره موږ دویمي روستاړی او 8 استعمالو. او 8 وظیفوي ګروپ کې چېرته ایستر وي ما سره په یو مرکب کې، نو هغه په اخر کې به او ای ټي ای راځي. او د ده نوم چې دی موږ سره الکانو وبخئ الکایل، اول به موږ دغه الکایل ګروپ مخکې لیکو، الکایل الکانویټ د ده نوم راځي. الکانویټ ای به دلته م غورځول کېږي، او ای ټي به ای به یو ځای کېږي. دغه ما مثالونه کدي پورې ویلو. د دې اماید مثال که زه درکړم، مثلا سی ایچ 3 سی 2 ګونې اړیکه
ایمیج 2 نو د دو نوم به ما سره څه شي 2 کاربن دي نو ات او کاربن کاربن ترمنځ اړیکه یو ګونې ده نو ان ای به وغورځئ نو هغې به زه به ایماډ واچوي او که چېرته مثال په توګه داسې دلته مثلا ما سره یو میتایل ګروپ هم شته نو به زه بیا یامه چې ان میتایل ایتانامایډ او اسید هلایډ کې کوم واخلو مثلا ما سره سی ایچ 3 دی سی دوګونې اړیکه ده او دلته مثلا کلورین دی نو د دو نوم به ما سره چې 2 کاربن دی نو هغه دپاره به زه ایت ټکی استعمال کوم او بیا کاربن کاربن یو ګونې اړیکه نو هغې دپاره ای ان او چونکې اسید هلایډ دی نو د دې دپاره به وایل هلایډ استعمال کوم او وائی ال ایتانوایل او ما سره کلورین دی نو کلورایډ دا به ما سره نوم شي اسټرون مثال که زه ورکړم نو مثلا سی ایچ 3 سی ایچ 2 سی ډبل بانډ او دا ما سره چې دلته مثلا ما سره میتایل دی نو د دو نوم به ما سره داسې چې میتایل به زه اول ولیکم کم میتایل به اول لیکم دا کم چې اکسیجن سره وصل دی میتایل او بیا 3 کاربن دي نو 3 کاربن دپاره موږ پروپ استعمالوو پروپ او کاربن کاربن ته اړیکه یو ګونې ده نو او ان ای ان ای به راځي ای به وغورځئ او هغې به زه به وایټ واچوي د دو نوم به د شي میتایل پروپانویټ به د دو نوم شي اوس که موږ سره سینیټي نو د هغې جنرال فارمول آر او سی ان دی جنرال فارمول د هغه څه دی آر او سی ان دی نو او وظیفوي ګروپ د هغې چې دی موږ سره او کاربن 3 ګونې اړیکه د نایټروجن سره دا دی موږ سره نو د ده په آخر کې به ساینیټ راځي CYANATE او ایوپاک نوم به د ده څه راځي الکایل ساینیټو الکایل ساینیټو ترمنځ به سپیس یې هلکانو ښه همدارنګې تایوساینیټو چې تایوساینیټ نو هغه موږ سره آر اس 3 ګونې اړیکه نایټروجن سره فنکشنل ګروپ چې دی اس سی ان دی هغې کې به تایوساینیټو خالي راځي تایوساینیټ او د دو نوم به هم الکایل تایوساینیټ راځي همدارنګې موږ سره که نایترل واخلو نایترل دپاره هم فارمول آر سی ان دی او فنکشنل ګروپ آر 3 ګونې اړیکه نایټروجن سره دی نو دې دپاره نایترل راځي نایټرلز صحیح ده او نایټرلز او د ده نوم چې دی موږ سره الکان ای به دلته نه غورځي ځکه چې نایټرل کې ان کانسوننټ دی واویل نه دی نو الکان نایټرل به د ده نوم وي نایټرل مثال په توګه مثلا میتایل سی ان شو د ده ایپاک نوم به ایتان نایټرل دی چې دی ایتان نایټرل ځکه 2 کاربن دی پکې او عام زوړ نوم د ده میتایل نایټرل دی
الکایل ګروپ په نظر کې ونیسئ. یو بل یو چې دی موږ سره هغه آیسوسیانو دی، ایزوسیانو. ایزوسیانو کې آر ان سی دی، اون فارمول آر ان سی دی او د دو داسې دی سټرکچر چې ان سی د وظیفوي ګروپ دی. نو د دو نوم موږ سره به آیسوسیناید به راځي. آیسوسیناید او ایوپاک نوم به د الکایل آیسوسیناید راځي. الکایل آیسوسیناید. او کو داسې موږ سره آیسوسینیټي، سینیټ خو موږ نه دی لیکلی، تا سینیټ هم لیکلی، آیسوسینیټ، ایزوسینیټ. که ایزوسینیټي نو د هغې دپاره عمومي فارمول آر ان سی او دی او فنکشنل ګروپ موږ سره آر سی ډبل بانډ او دی. دوی کې به بیا آیسوسینیټ به د آخر کې راځي، روستاړي کې به شي آیسوسینیټ او ایوپاک نوم موږ سره الکایل آیسوسینیټ. او بل آیزوتایوسینیټ، ایزو یا آیزوتایوسینیټ. د هغې کې موږ سره عمومي فارمول د هغې آر ان سی اس دی، اکسیجن په ځای سلفر وي او جنرال فارمول چې دی آر نایټروجن دوه ګونې اړیکه د کاربن سره او کاربن دوه ګونه اړیکه جوړه کړي سلفر سره او د دو په دغه کې به آیسوتایوسینیټ چې دی راځي روستاړي کې آیزوتایوسینیټ او ایوپاک نوم به د الکایل آیزوتایوسینیټ. اوکې، نو اوس به موږ ای غورځو که نه به غورځو، خبره دا ده. نو دې کې دوه رولز دي په ای غورځولو کې. یو خو دا دی چې مثلا باید دوه وایل په یو ځای رانشي. ای به غورځو که نه، نو دې دپاره دوه رولز دي. که چېرته دویمي روستاړی د کانسوننټ نه شروع وي، که چیرې دویمي روستاړی، که چېرته دویمي روستاړی د کانسوننټ نه شروع وي، واول نه وي، کانسوننټ نه شروع وي، که دویمي روستاړی د کانسوننټ څخه شروع وي نو بیا به ای تورې نه غورځول کېږي. ای تورې به د لومړي روستاړي څخه نه غورځول کېږي. یو دې وخت کې به ای
تورې ته نه ورځي. مثلا موږ ویلو مثلا CH3 CH2 SH3 نو دا تایول دی. نو دا ایتان او د SH د پاره چې موږ استعمالو تایول. نو ای چې دا ای بزلی کوم دلته لکه ای لکه تایول د ټینه شروع دی ټیټ کانسوننت دی ای بزنه غورځوم. نو د دې نوم به شي ایتان تایول بشي. چې بشي ایتان تایول ای به نه غورځي. یا نایترل موږ واخلو. چې واخلو نایترل لکه CH3 CH2 CH2 CN یو دوه درې څلور. نو ما سره دا بیوټان نایترل دی. بیوټان نایترل دی. نو دلته ما ای ونه غورځوله د بیوټان نه ځکه ان چې دی ما سره څه دی دا موږ سره چې دی ان چې دی دا واول نه دی. همدا یو صورت شو دې وخت کې به یې ته نه غورځوي. دویم حالت کې دویم صورت کې چې ای باید ونه غورځول شي. دا اکثر محصلین ته چې زه وغورځوم که نه غورځوم دا حل دی. که چېرته دویم روستاړي څخه مخکې ډای ټرای ټیټر راشي دې ته موږ عددي مختاړي یو. که دویمي روستاړي څخه مخکې دویمي روستاړي څخه مخکې دویمي روستاړي څخه مخکې ډای ټکی راشي همدارنګې ټرای راشي ټیټر راشي. نو په دې صورت کې به ای تورې د لومړني روستاړي څخه نه غورځول کېږي. مثال به د دې ورکو دې ته موږ numerical precision numerical prefix مثال बताओगा CH2 دلته مو OH دی دلته مو OH دی. نو د نوم چې زه لیکم نو ایتان ګوره ډایول ګوره دویمي روستاړي څخه مخکې ډای ټکی راغی نو دا ای بیا مه غورځوه ای تورې به مه غورځوه. مثال په توګه بل واخله CH2OH CH2OH دا درې کاربن دي. نو هغې دپاره موږ پروپ ټکی استعمالو. کاربن اړیکه چې د ما سره چې د ANE ده نو هغې دپاره پوره ANE زه ولیکم. او بیا درې OH دي نو درې دپاره زه څه استعمالوم ټرای او الکولو دپاره زه څه استعمالوم OL. نو کله موږ ویل چې ډای ټرای ټیټر راشي دویمي روستاړي نه مخکې دا هغه ای مه غورځوه ای به دغه ای موږ ونه غورځوه. اوکې بل مثال هم اخیستی شو CHO دی او CHO دی. دوه کاربن دی نو دې دپاره موږ ایت ټکی استعمالو. کاربن اړیکه یو ګونې ده ایتان بشي او دوه الډیهایډ ګروپونه دي ایتان ډای آل بشي. بل مثال واخلئ نو دا دوه کاربن دي نو ایت کاربن اړیکه یو ګونې نو ایتان او ډای ټکی راغی دا ای به زه نه غورځوم اویک اسید به ولیکم ډای اویک اسید. نو دا موږ سره دویمي روستاړي باره کې درس و چې دویمي روستاړي موږ ته وظیفوي ګروپ ښیي په مرکب کې او الکول او د ټول دپاره دویمي روستاړي معلوم دي.
دا د لومړني روستاړي څخه وروسته راځي، کله سره جوخ راځي او کله ترې لږ جلا راځي. صحیح ده؟ دا خالیدول غواړي چې کوم کې جوخ راځي، کوم کې چې لکه نایټرل کې جدا راځي. صحیح ده؟ الکاین نایټرل په یو ځای نه لیکل کېږي بلکې جلا راځي او د نورو کې تقریبا نږدې راځي. او ای به کوم وخت موږ غورځو نه به غورځو او ای کوم وخت غورځول کېږي، نو دوه واول باید نه دی موږ سره رانشي. نو مطلب دا دی چې ای به غورځي دوه واول چې راتلل، او کله چې ډای ټایټر راشي ای به نه غورځول کېږي، او کله چې دویمي روستاړي کانسوننټ نه شروعي نه ای به نه غورځي. نو دا دوه ځایونه دي چې موږ عام طور پر په دې ځایونو کې نه غورځو. وبخښئ یوه خبره ما مخکې وکړه چې مثلا دویمي روستاړي نایټرل کې جلا لیکل کېږي. نه، نایټرل کې هم یو ځای لیکل کېږي هلکانو. صحیح ده؟ نو که ما نایټرل کې جلا لیکلې دا به زه غلط شوی یم. نایټرل کې دلته یو ځای لیکل کېږي. نو الکان نایټرل، صحیح ده؟ یو ځای لیکل کېږي هلکانو، جلا نه لیکل کېږي. لکه مثلا که زه واخلم دلته ما یو مثالونه لیکلي مو، مثلا CH3 CH2 CN، نو درې کاربن دي. نو زه به دا نوم د ده زه لیکم پروپان نایټرل، یو ځای لیکل کېږي. اوکې، نو دا دویمي روستاړي و. د نه بعد لیکچر به انشاءالله زموږ په پریفکسز باره کې چې مختاړي چاته وایي.